د بابا پر بابا باندې د زوی اولنۍ حق چې دی هغه څه شته اولنۍ حق د اولاد پر خپل پلار هغه څه شته علما فرمایي هغه دا دی چې پلار بر اولادي سم ښځه به منتخب کوي بیا به واده ورسره کوي که د بازار د ښځې سره واده وکړي دغسې د یو کمزوري قوم ښځې سره واده وکړي دغسې پر لارې په یو شاپینګ سینټر و په بس و په لار په سفر کې ښځه پیدا کړې واده یې ورسره وکړي نو سبا دا کشنۍ چې د دې ښځې څه پیدا شو نو دا ځوان شو دا لوی خلک پیغور ورکوي زه تا پېژنم ته ما څنګه پېژنې وایي ستا مور پلانۍ وه څنګه زما مور پلانۍ وله پلانۍ وه د پلاني سره ګرځېدله په بازارو کې ګرځېده دکاندارانو سره ګرځېده پلانۍ دا ټولې خبرې نو لهذا اولنۍ حق چې دی هغه دا دی پر بابا باندې به سمه ښځه منتخب کوي سبا د اولاد به څوک پیغور ورنه کوي او پر مور باندې اولنۍ حق دا دی سم سړی به د ځان لپاره منتخب کوي کمثل کمینا ذلیل پلانۍ دا به نه منتخب کوي ولې نو بیا به سبا و دې زوی ته د پلار پیغور خلک ورکوي چې ستا پلار خو داسې و ستا پلار په حبیب نالۍ کې ګرځېدی ستا پلار داسې کول ستا پلار نو خو د دپاره پیغور څه و اولنۍ حق علما فرمایي هغه دا دی دویمه خبره دا د عزیزانو چې ته به اولاد چې کله زوی پیدا سو لور پیدا سو اولنۍ تحفه چې شته ښه نوم ورباندې ایښول دي ښه نوم د شریعت مطابق نوم ولې خبره دا ده چې ته ښه نوم نور باندې کښې دا سبا ځوان سو لوړ عالم سو لوړ مفتي سو لوړ خاندان سړی سو ولاړې مطلب لوړ منصب وزارت و صدارت ته ورسېدی نو دا د نوم خو بېکاره دی خلک ورباندې خاندي بیا به څه چم باندې کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی ورته ویلې ول زما زوی زه ووهلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ شولو هغه هلک یې راوغوښتی چې راویې ورته ویې ویل هلکه دا پلار دې وهلی دی هغه ویل و پلار مې ووایي ولې دې وهلی دی ته نه یې خبر د پلار دونه حق دی دا هغه ورته ویل حضرت د پلار حق شته ول و د پلار ډېر حق دی ول اولاد هم حق لري که نه لري ول و اولاد هم حق لري ول څه حق یې دی ول اول حق یې دا دی چې دی به سمه ښځه غواړي سبا دته څوک پیغور ورنه کړي د ورته حضرت زما مور چې دا هغه یو مینځه ده په 2 او په 3 روپۍ اخیستې وله بیا یې واده ورسره وکړي زما مور ډېره کمزورې ښځه کمزورې خاندان مینځه ده باندې ده لونډې ده ول دویم حق دا دی چې پر ده باندې به نم ښه نوم ایږدي ده ورته ویلې پر ما باندې نوم ایښی دی دغه یو قسم دغه راځي چې ملخان خو نو نه دی دغه بیا د بې د مافیا ګندګي جوړوي بس هغه څه کوي دغه نوم یې ورباندې ایښی ښه ول دریم حق د اولاد څه دی ول دریم حق دا دی ښه تربیت به ورکوي ول ما ته تربیت نه دی راکړی چې زه په ښو بدو پوه سوی ما ته ویل چې ورسه هغه ورشان ګوره حضرت عمر فاروق پلار ته مخ راوګرځي ورته ویل یې ول سم یې نه یې وهلی کېدلی چې د یو وښو د خره خیال در باندې راغلی بیا ته وهلی تا د ده حق خوړلی دی نو لهذا نن که تا دی ویي پروا نه لري یعنې معلومه دا سوه لکه څنګه چې د بابا حق دی د غومره د زوی حق هم شته ته به ښځه څه منتخبه یې سبا پیغور ورنه کړي ته به نم ښه نوم ورباندې ږدې چې سبا دی په دا نامه ونه شرمېږي او ته به تربیت ورکوې نو تا نم ښه نوم نه دی ورباندې ایښی مور دې داسې مور پیدا کړې ده چې په بازار کې په 15 روپۍ پیدا کېدله دا خپل زوی و حضرت عمر فاروق ته وویلې د دې ښځې او دغه د دې سړي ورته وویلې او درېیمه خبره تربیت وکړې تربیت یې نه وکړي نو خبره چې د هغه خلاصه شول صحیح سلو نو چې خبره خلاصه شول حضرت عمر فاروق ورته ویل سم یې نه یې وهلی کېدلی شي د ده د وښ خیال در باندې راغلی وښ سړی ویي چې وخوا بله خواته کېږي پر تا هم ځه په مخې در که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ